ما په دې باندې ډریس جوړ کړی دي، په دې مې پروډکټس جوړ کړی دي. دا چیر چې کوم دي سوپیټ ټایپ چیرز دي دا ما هم په دې ډیزاین کړی. ما مین ګول دا چې زه خلکو ته وښیم چې د سمندر په ویښ کې را کورل ریف دومره یو ښکلی شان ارګینزم دی، یو ایکوسیسټم دی چې خلک دا وګوري. د په ډریسز باندې زه راولم، په سرفیس ډیزاین باندې زه راولم، وال فینل زه جوړ کړم حبیب جمال سره. د هغه به چې کله موږ ته ډرایینګ کوو نو زما به ډېر زیات شوق و د ډرایینګ سره. نو ما به ډېر زه به چې کور ته رالم نو ما به ډرایینګ کوشش کولو، هغه به مې ډرا کوو. نو د هغه نه زه ډېر زیات متاثره یم او متاثره وم هغه ټایم کې. مارکیټ کې وګورئ زیاتره ډیجیټل دی او د ټیکسټایل ډېر زیات ډیمانډ دی مارکیټ ته. کوشش دا دی چې زه په مردان کې یا په باجوړ کې په دې ایریا کې زه یو خپل برانډ کولاو کړم. باجوړ کې یا ممکن دي داسې مین سیز انټرست دی. کستا اوس آرټ ان ډیزاینینګ کې انټرست نه او تاسو په زور را دي کوي نو بیا خو دا سپیل بالکل ساده پاره نه دی. جاوید بهزاد مردانی سپیکر اساس خدمت کې حاضر یم. قدرمنو دا وخت په عبدالولي خان یونیورسيټي پښتونخوا کالج اف آرټس کوم دی په هغه کې یو نمایش چې کوم دی هغه روان دی د 5th ګریجویشن سټوډنټس کوم دی او زما سره دی وخت کې یو سټوډنټس ناشته د سره یو څه خبرې طریقو د کار په حواله سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ورورا؟ بالکل الحمدلله. تاسو ښه؟ ټیک ټاک. ها لن شان تعارف را سره وکا چې سنوم دی د کوم ځای؟ زما نوم ذبیح الله دی او زما تعلق چې کوم دی هغه د ډسټریکټ باجوړ سره دی. تاسو خو ماشاءالله ډېر لري نه نو دلته هاسټل کې پاتې کیږي؟ او جی دلته هاسټل کې پاتې کیږو. تاسو باجوړ چې کوم دی د هغه دلته نور سټوډنټ شته او کنه الته کې دی فن تخلق په کوم نظر باندې ګوري؟ د باجوړ چې کوم دی دلته بالکل سټوډنټ نشته دی او زما چې کوم شوق و نو زه د اف ایس سی نه بعد زما یو ډیپلوما وکړله د اسلام آباد نه د اف ډي اے د سایډ نه. نو ماته مکمل او شول د دې فیلډ په باره کې چې دا فیلډ اوم شته. ما به ډرایینګ کول زیاتر تاسو سوچ کړئ په دې اف ایس سی کې او میټریک کې پریکټیکلی وي که نه نو هغه به ما جوړول نو زما ډرایینګ ډېر زیات ښه. نو بیا چې زه رالم ما فیشن اینډ ټیکسټایل ډیپلوما وکتله نو په اف ډي اے هلته فاټا والا ته به دغه پرووایډ کېدل، مطلب هغو ته به یو سکالرشپ شانتې ورکولو. نو په هغه کې زه سلیکټ شوم او زه لاړم اسلام آباد ته. نو 6 منټ ډیپلوما ما وکړله په فیشن اینډ ټیکسټایل کې. نو ما ته پته ولګېدله چې دا یو فیلډ دی په دې کې خلک ډیګري نه کوي، بیچلر پکې کوي، ماسټر پکې کوي. نو ما ته پته ولګېده د هغه وخت نه نو زما شوق پیدا شو دې فیلډ سره. نو ما بیا دلته عبدالولي خان پښتونخوا کالج اف آرټس کې داخله واغشتله او اوس دا زما چې کوم د فاینل ډسپلی د زما کار چې کوم دی هغه په کورل ریف باندې بیس دی. نو ما چې کوم کارم کړی دی په کورل ریف مې کړی دی. زما مین ګول دا و چې دا کورل ریف کو تاسو وګورئ دا د سمندر په ویښ کې وي. نو زما کوشش دا و چې دا زه په خپل ټیکسټایل کې انټروډیوس کوم او خلکو ته وښیم چې دا کورل ریف ډېر یو خوبصورت چیز دی، دا کلرفل وي. دې ته چې څوک ګوري نو هغه ډېر زیات مطلب کلرفل چیز دی، ډېر خوبصورت دی. نو بنده ته هغه دغه میلاویږي که نه سکون شانتي هغه ورته پیل شي چې دومره ښکلی شي څوک وګوري. نو زما چې کوم کار دی ټول ما په دې باندې کړی دی. ما په دې باندې ډریس جوړ کړي دي، په دې مې پروډکټس جوړ کړي دي. دا چیر چې کوم دي سوپیټ ټایپ چیرز دي دا ما هم په دې ډیزاین کړي دي. زما مین ګول دا و چې زه خلکو ته وښیم چې په د سمندر په ویښ کې را کورل ریف دومره یو ښکلی شان ارګینزم دی، یو ایکوسیسټم دی چې خلک دا وګوري. په ډریسز باندې زه راولم، په سرفیس ډیزاین باندې زه راولم، وال فینل زه جوړ کړم او دا خلک وګوري دا سیز. جی دا راته ووایه چې کله تاسو سټارټ انیشل سټیجز کې هغه ټایم کې تاسو د ډرایینګ ټیچر څوک یا چا نه متاثره وی او دې ټایم کې اوس موجوده تاسو چا نه انسپایرډ یې کوم چې تاسو ټیچر څنګه چې زه رالم دلته فی سی اے ته نو زموږ د ډرایینګ ټیچر چې کوم مې مس باوه هغې ډرایینګ ډېر ښه و. هغه د فیشن ډیزاینینګ هغې کړی و د اقرا یونیورسټي نه. نو هغې موږ سره ډرایینګ بیسک چې کوم فاونډیشن یاري 2 کاله نو هغې موږ ته ډرایینګ ښوولی و. او سٹارټ کې انیشل سټیجز باندې خبره کوم چې کله تاسو دغه میټریک او اف ایس سی هغه ټایم کې په سکول کې یو هډ ماسټر و د ډرایینګ حبیب جمال سره
داغه به چې کله موږ ته ډرایینګ کوو نو زما به ډېر زیات شوق و د ډرایینګ سره نو ما به ډېر زه به چې کور ته رالم نو ما به ډرایینګ کوشش کولو هغه به مې ډرا کوو نو د هغه نه زه ډېر زیات متاثره یم او متاثره وم هغه ټایم کې د هغه سکل ډېر ښه په هغه ټایم کې او زه که هغه زما ویډیو ګوري ستاسو په دې چینل په ذریعه باندې نو زه د هغه ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې هغه مونږ ګایډ کړي و چې دا ډرایینګ داسې کولی د ډرایینګ چې کوم مین ایلیمنټس وي هغه بیسکس وي هغه مونږ ته هغه ښوولی و صحیح دا هم راته ووایه چې تاسو څه ګڼئ چې د دې فیلډ څومره سکوپ دی نن سبا که تاسو وګورئ کوم چې برانډز دي ګل احمد ثنا سپیناز الکرم نشاد دا ټول دا ډیجیټل کار چې کوم دی لیلن والا کوم زیاتر را روان ینګ ګرلز چې کوم دي دی زیاتر ډیجیټل کار خوښوي نو که تاسو مارکیټ کې وګورئ زیاتر ډیجیټل دی او د ټیکسټایل ډېر زیات ډیمانډ دی مارکیټ ته نو هغه وجې تاسو به څه کوئ مخکې مارکیټ ته به وځئ که نه خپل کار به مارکیټ ته وباسئ که نه زما کوشش دا دی چې زه یو کال 2 کاله ایکسپیرینس وکم او زما کوشش دا دی چې زه په مردان کې یا په باجوړ کې په دې ایریا کې زه یو خپل برانډ کولاو کوم باجوړ کې یا ممکن دی داسې جی بالکل ولې نه ممکن دی باجوړ کې نن سبا اوس کو تاسو ګوري هغه خلک ډیر زیات ماډرن شوی دی هغه ته پته ده د ډیزاینینګ د اوس الته ایجوکیشن ډیر زیات خلکو ته پته چلیدلې ده چې یاره ایجوکیشن زموږ دپاره ډیر ضروری دی ایجوکیشن نه بلکې ډیزاینینګ مین سیز دی لکه هر بنده وایي چې زه ښکلې کپړې واچوم او زه خلکو ته ښه ولګم صحیح اخیری به دا ووایم چې کتونکو ته کوم چې تاسو دا ټایم ګوري ستاسو د کار نه متاثره یا کوم سټوډنټس چې دې فیلډ ته راتله غواړي هغوی له به څه میسج ورکوي جی بالکل هغو دپاره زما دا میسج دی چې د هغو انټرسټ څه کې دی مین سیز انټرسټ دی که ستا اوس آرټ ان ډیزاینینګ کې انټرسټ نه وي او تاسو په زور رادیکه کوي نو بیا خو دا فیلډ بالکل ستا دپاره نه دی مین سیز انټرسټ دی که څوک وایي چې یاره ډرایینګ زما ښه دی زما دې فیلډ سره شوق دی زه دا کول غواړم نو بالکل راشئ دې فیلډ کې ډېر اپرچونیټیز دي د هغو دپاره نو هغوی بالکل راتلی شي ډیره زیاته مننه ګوره د باجوړ نه چې کوم دی نو دوی دونه همت کړی دی محنت یې کړی دی چې دلته راغلی دی او نن ماشاءالله د دې ډیګري چې کوم دی هغه کمپلیټ شول دا د فاینل تیسیس دی هغه هم تاسو کتل په سکرین باندې انشاءالله د نوې خپرونې سره بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږم د الله په امان